बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दराजदार ऑफिशियल पख्तो शायरी द चैनल ग्रानो او قدرمنو ملګرو د پښتو ادب مینو او پوهانو زه فضل سبحان ستاسو په درانه حضور کې د مینې او احترام پیرزونې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، د ادب کار نصیحت کول یا تبلیغ کول نه دی، خو اصلاح کول بهر حال د ادب ذمہ داری ده. بد ته بد ویل او ټول سماج ته هغه بد ښکاره کول د ادب اصلاحي انداز دی. سړیتوب له وده ورکول او انساني شرافت ستایل د ادب فرض دی. بدی ګرانول او نیکی او سړیتوب اسانول د ادب بالواسطه ډیوټي ده. د نن په دې تمهیدي نوٹ کې د خپل فکر په روزن کې د ژوند هغه صحرا ته ګورم چې د امارت نشي لاس یې واکړې ده او د سفید پوشي جنازه د بیوسۍ په اوږو بار در په در ګرځي. مزاج د زمانې چې د امیر په مخ کې ټیټ شو، مزاج د زمانې چې د امیر په مخ کې ټیټ شو، رواج به هر فقیر له تندکونه وړي راوړي. ګرانو ملګرو، رواج او روایت ته زمونږ د سماج اکثر خلک په یو نظر ګوري، خو داسې نه ده. رواج د سماج په اعصابو هغه بار دی چې د مالدار مستی او تکبر نور سیوا کوي او په ناپوهۍ کې د غریب ملا ماتوي. رواج د سماج د ارتقا یا د قام قبیلې د عزت سره څه تعلق نشته، بلکې دا په سماج کې د مالدار خلقو هغه ظلم دی چې په قانون کې لا سزا هم نشته او ډېر بېوسه خلک د رواج په چاړه شپه ورځ غوسیږي. د دې په مقابله کې روایت یو اخلاقي قدر دی چې د هغې تعلق د زړه د مینې سره دی، د احساس او انساني جذبو سره دی. د روایت پاسداری د قام قبیلې د هر وګړي فرض او د سرلوړي سبب دی. بندیان په روایاتو پیژندل شي او قبیلې په روایاتو ستایل کیږي. یعنی په لنډو دا ویم چې روایات ستایل او د هغې پاسداری کول د قام قبیلې ایمان دی. زه د خپل خبرې په تایید کې یو مثال پیش کوم. د میلمه عزت او احترام دواړه د روایت حصه ده. لازمه خبره ده چې ځان په میلمه قربان کړی شي. د چې روټۍ او آرام او خیال ساتلو روایت ته ژوندی وي. خدا لا کم انصاف دی چې د عزت او د درناوي په نوم د پستو بادامو د ټوکرۍ نه شروع شي او بې وخته د پیپسي په ډرقار ختم شي. په واده ښادۍ کې د نالیدلو خلقو تحفې په قرضو اغستی شي او د نوې رشتې په نوم د یو بل سره د دروغو د عزت یو معاشي جنگ شروع شي او آخر کار په ګیلو او تانو ډېرې ورانې له لاړ شي. زما پښتنو ملګرو، د خدای روی ومنئ، لږ د خپل کورونو جایزه واخلئ. د خپل کور خلک په دې پوهه کړئ چې د احترام تعلق د دروغو د نمایش سره نه دی. د معاشرې د بېوسۍ لحاظ کول د نمایش او د دروغجن تکبر د رواج نه ډېر لوی روایت دی. هغه رواج چې د هغې په وجه یو سفید پوشه بنده په قرض غوښتلو مجبوره شي رواج نه دی، دهشتګردي ده. هغه مال د حلالو نشي کېدی د کوم جوړ شوی رواج چې یو عام انسان د قرضو په دلدل کې ډوب کړي. ګرانو ملګرو، نشم ویلی چې د دومره تریخ او لوی بحث نه پس به د شعر ذایقه څنګه وي، خو راځئ چې اور په اور ووجنو او یو غزل واورو. زه لویږمه فکرونه مې لویږي، زه لویږمه فکرونه مې لویږي، خوشي تشي آرزوګانې مې زیاتېږي.
که د خیال ماڼۍ مې دنګې تر اسمان شي، که د خیال ماڼۍ مې دنګې تر اسمان شي، سر به نشي مزلونه مې زیاتېږي. او خوب زمانه د احساس زخمونو یوړو، خوب زمانه د احساس زخمونو یوړو، د دنیا دستور خو هغه شان چلیږي. بېوسۍ د انتظار مزه سیوا کړه، بېوسۍ د انتظار مزه سیوا کړه، خو جذبې د لیونتوب مې اوده کېږي. او ما کتاب د زمانې لوستلی نه دی، ما کتاب د زمانې لوستلی نه دی، انګازې شوې چې د وخت نصاب بدلیږي. او یا خو زه په لنډو لارو هلته لاړ شم، یا خو زه په لنډو لارو هلته لاړ شم، یا بېواره قدمونه شي تیزیږي. او ستړي ستړي خو زه وایم ستړی نه یم، ستړي ستړي خو زه وایم ستړی نه یم، کله کله مې اوس هم وینې خوټ کېږي. او زه لویږم، فکرونه مې لویږي، خوشې تشي ارزوګانې مې زیاتېږي، خوشې تشي ارزوګانې مې زیاتېږي. ګرانو ملګرو، د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا دپاره دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ. ډیره مننه.